سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د ټولګټو چارو وزارت تخنیکي معین احمد ولي شرزي او د مشرانو جرګې سلاکار ضیاء الرحمن ضیاء د جمعې په ورځ د ننګرهار بېسودو ولسوالۍ اړوند په خنکي سیمه کې د غالۍ اوبدونکو صنعتي پارک او راستنېدونکو کډوالو د ښارګوټي لپاره د ځانګړو شویو سیمو څخه لیدنه وکړه. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وویل په دې ولایت کې راستنېدونکي کډوال له نورو ستونزو سره سره د هستوګنې لپاره د کور نشتوالي له ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه په دې وروستیو کې د ولسمشر د ځانګړي حکم له مخې د دې ولایت بېسودو ولسوالۍ اړوند په خنکي سیمه کې د غالۍ اوبدونکو صنعتي پارک او راستنېدونکو کډوالو د ښارګوټي لپاره ځانګړې سیمه وټاکل شوه چې په جوړېدو سره به د راستنېدونکو کډوالو او غالۍ اوبدونکو ستونزې حل شي. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل دا هم وویل چې په روان مالي کال کې به په ننګرهار کې ګڼې ټولګټې پروژې پلي شي. نن د ټولګټو د وزارت فایده وزارت ښاغلی معین صاحب ننګرهار ته راغلی و. زه مننه کوم هغه ستونزې او مشکلات چې موږ دلته د سړکونو او د ترانسپورټیشن په رابطه درلودې، خصوصا د بېسودو پل کله چې موږ نن راغلو او دا پل په ساعتونو بند و او ښه شو چې معین صاحب له نږدې نه ولیدل او بالاخره موږ بیا د درونټې د لارې د خانکي ښارګوټي ته راغلو او همدارنګه د قلن بافانو ښارګوټي ساحې ته راغلو، د مهاجرینو ښارګوټي، تر څو دغه ساحه نږدې معین صاحب ولیدله. د ټولګټو چارو وزارت تخنیکي معین احمد ولي شرزي وویل ننګرهار ته د راتګ موخه په دې ولایت کې د تیر مالي کال په اوږدو کې د ترسره شوو پروژو ارزول او د نوي مالي کال لپاره د ځانګړو شوو پروژو د پلي کېدو په برخه کې د سلاکار وزیر او ننګرهار والي سره سلا مشوره کول دي. دلیل آمدن ما زیادتر اینجا بود که می وضع ترانسپورتیشن و وضع مواصلات در ولایت ننګرهار مخصوصا در شهر جلال آباد ببینیم. بسیار خوش شد دیدیم که خوب شد از نزدیک دیدیم مشکلاتی که فعلا پل بېسود است و همچنین مشکلاتی که در این ساحه است که انشالله یک شهرک بسیار درست ساخته میشه برای قلین بافا و مهاجرین. چرا همیشه آدم برای نقشه بینه خلال چی نیست، دقیق نیست، ساک خودم به چشم نبینه. تجربه امروزی که ما جناب والی صاحب دیدیم پل بېسود راستی بسیار آموزنده بود. انشالله کوشش میکنم تا حد امکان که از تدارکات ملی موضوع پولیش فسخ شود که قراردادی که فعلا است دو طرف پل سرکاش تکمیل کنه، یک پارک بسیار مقبول با چراغ با همه چیز آبرومند شود برای شهر جلال آباد. د مشرانو جرګې سلاکار ضیاء الرحمن ضیاء وویل په دې وروستیو کې د دې ولایت کې یو شمېر مدني فعالانو او قومي مخورو د مشرانو جرګې له رئیس سره د بېسودو پل او یو لړ نورې ستونزې د حل په موخه شریکې کړې او د لارښوونې له مخې د ټولګټو چارو له تخنیکي معین سره یې دې ولایت ته سفر کړی. ولسمشر سلاکار وزیر او ننګرهار محترم والي صاحب او د ټولګټو چارو وزارت تخنیکي معین صاحب احمد ولي شرزي ننګرهار ته تشریف راوړی چې نورو مسایلو د بېسودو د پل په رابطه باندې او همدارنګه د قلین بافانو د شهرک چې په اساسي ډول باندې جوړیږي مراحل خلاص شوي دي، د مهاجرینو شهرک. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر د حکم له مخې د ننګرهار بېسودو ولسوالۍ اړوند په خنکي سیمه کې د غالۍ اوبدونکو صنعتي پارک لپاره 1500 جریبه او راستنېدونکو کډوالو د ښارګوټي لپاره 3000 جریبه ځمکه ځانګړې شوې چې د سروې او ډیزاین لومړني مراحل یې تېر شوي او نورې چارې به یې په نږدې راتلونکي کې پیل شي.